دا په کونړ کې د غازي میرزمان خان په نوم د کرکټ شلوریزو لوبو د پیل مراسم دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 20 لوبډلې به پکې ګډون وکړي. په کونړ کې دغسې یو ټورنمنټ دغسې یو سیالۍ موږ را پیل کړي دي او دا به یې لومړی پړاو وي. ډاډ در کومه چې دا سیالۍ به هر کال ترسره کیږي انشاءالله. سږ کال په دغه سیالیو کې د کونړ 20 ځایي لوبډلو برخه اخیستې ده. په 4 ګروپونو باندې هم دغه لوبډلې ویشلې دي. د هر ګروپ کې 15 لوبډلې دي. د هر ګروپ 2 مخکښه لوبډلې به کوارټر فاینل او بیا همداسې 4 سیم فاینل او 2 لوبډلې به فاینل ته لار پیدا کوي. په ټوله کې 40 سیالۍ ترسره کیږي. شاوخوا 15 ورځې به په کونړ کرکټ لوبغالي باندې دوام وکړي. د کونړ کرکټ د لوبغالي کې ښایي د ډیرو لوبېدونکو سره دا هیلوي چې ګوندي یوه ورځ به د هیواد لپاره په نړیوالو ډګرونو ولوبیږي. د کرکټ پخواني لوبغاړي دا ډول فرصتونه د ځوانانو لپاره د هیلو پوره کېدو ښه زیری ګڼي. او لوبغاړي چې له دغه شیانو نه برخمن نه دي چې هغه کم پریشر په غټ کرکټ کې وي یا په شپږیزه یا زموږ په ډومسټک کرکټ کې وي، هغه الریډي په همدغسې ټورنمنټونو کې هغه ترلاسه کوي. هغه پریشر دغسې ټورنمنټونو کې چې یو لوبغاړی وځلیږي هغه بیا کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ په هر ګوټ کې وځلیږي. د کونړ ځوان لوبغاړي وایي د غازي میرزمان خان جام کې لوبېدی د کرکټ راتلونکی ښه کولی شي او د نویو تجربو ترلاسه کولو لپاره یې مهم ګڼي. ډېرې زیاتې مهمې دي او همدې دپاره چې موږ تلاش کوو د سهار نه راځو مازدیګر پورې لګیو. یوازینی هدف هم دا دی چې دغه پر پام دې څوک د سره ډایرکټ تاسو وګورئ تقریبا 15 ورځې دا وخالي او د وروسته ډایرکټ انټر کلب سیالۍ دي چې هغه د کرکټ بورډ په چوکاټ کې داخلي سیالۍ او زموږ لپاره ډېر ضروري سیالۍ دي چې لوبغاړي کولی شي مخکې لاړ شي. ټورنمنټ ډېر ښایسته ټورنمنټ دی. عوام ډېره صافه وه، رسماټه وه، دا ښایسته وه ده او د ځوانانو لپاره یو غټه فرصت دی چې ځان وښیي، ځان ثابت کړي او ډېر یو ښایسته لیګ دی او د ځوانانو لپاره ښه موقع ده د کونړ د ځوانانو لپاره. له رمضان جام وروسته د کونړ کرکټ لوبغالي کې دا ډول لویې لوبې د ډیرو ځوانانو لپاره یو ښه بوختیا ده، داسې چې له بېلاریو پرې راګرځېدلی شي. د کونړ کرکټ مسؤلین وایي د دې ولایت هوا د یادې لوبې لپاره په هر موسم کې برابره ده او زیاتوي که دا لوبغالی په معیاري ډول ورغول شي نو لرې نه ده چې یوه ورځ به پرې نړیوالې لوبې هم ترسره شي.